أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء آیت نمبر 101. دی آیتونو کې الله تعالی د سفر په حالت کې د لمانځه د قصر بیان کوي. چې کله ته په سفر باندې روان شې بیا به ته په لمانځه کې قصر کوې، کوتاهي لنډیز به کوې، 4 رکعات لمونځ به 2 رکعاته کوې. دې ته قصر الصلات وایي، د لمانځه لنډول. په دې آیت شریف کې ذکر دی، دلته بیان کیږي. د دې آیت مناسبت له مخکې آیت سره دا بالکل واضحه ده. په مخکې آیت کې د سفر ذکر راغلی ومن یهاجر فی سبیل الله، او څوک د الله تعالی په لاره کې هجرت وکړي. د الله په لاره کې هجرت دا خو په سفر سره کیږي، خو له دار الکفر نه به دار الاسلام ته ځي، له دار الفتنه، له دار المصیبه، له دې چې به دار الامان ته ځي، نو هغه سفر غواړي. نو په سفر کې سړی لمونځ کوي، نو دلته د سفر د لمانځه بیان کوي. واذا ضربتم فی الارض، او کله چې تاسې سفر کوئ په ځمکه کې. دا ضربه یضربو میلي و، ضربه یضربو ضربا، دا لفظ مشترک ده. لفظ مشترک په عربي کې دې ته وایي چې هغه ډېرې معناګانې ولري، او ته به یې په خپل جي کې خپله معنا ځینې اخلې. دا لفظ مشترک پښتو کې هم راځي، لکه اوس دا سترګه دا یو لفظ مشترک ده. د انسان سترګه، د ځنګانه سترګه، او د لمر سترګه. دا یو سترګه ده، 3 ځایه مستعملیږي. په عربي کې هم دا لفظ د عین دا مشترک راځي. عین الشمس، عین الانسان، عین الرکبه. تعجبه دا د فارسی کې هم دا عین لفظ دا مشترک ده. چشم انسان، عینک زانو و چشم آفتاب. چشم آفتاب طلوع کرد، چشم آفتاب غروب کرد. دې ته لفظ مشترک وایي چې ډېرې معناګانې ولري. هغه بیا به ته هغه ځای ته ګورې، خپله معنا به ځینې اخلې. دا ضربه یضربو هم همداسې ده. دا وهلو ته هم وایي، لکه ضرب زیدون عمرا، زید عمر ووهل، دلته په معنا د وهلو ده. ضربه یضربو دا خوړلو ته هم وایي، خوړل، لکه ضربت الطعام، روټۍ مې وخوړل. ضربه یضربو دا قضای حاجت ته هم وایي. په یو حدیث شریف کې راځي، وای الله تعالی دا بد بولی، وای الله دا بد بولی چې 2 کسانی یضربان الغائطه، قضای حاجت ته لاړ شي، بیا هلته یو له بل سره خبرې کوي. دا اکثر دا د کلو خلک د شپې لخوا قضای حاجت ته لاړ شي، یو هلته وړاندې کینی، بل هلته کینی، نور د خپل منځ کې ګپ شپ سره لګوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام وای الله تعالی په دې باندې غضب کوي، په دې باندې بد وایي چې هلته د عورت لوڅ ده او تلا بل سره خبرې کوي، مجلس کوي. په دغه حدیث کې د یضربان الغائط لفظ راغلی. یضربان الغائط یعنی چې دی غائط قضای حاجت ته وایي، یضربان په معنا د قضای حاجت، هلته په معنا د قضای حاجت ده. ضربه یضربو په معنا د سفر هم راځي، دلته په معنا د سفر ده. خو دومره زده کوئ چې ضربه یضربو لفظ دا لفظ مشترک ده، ډېرې معناګانې لري. واذا ضربتم، او کله چې تاسې سفر کوئ فی الارض په ځمکه کې، فلیس علیکم جناح، نو نشته تاسو باندې ګناه، ان تقصروا من الصلاة، چې تاسې کوتاهي وکړئ، تاسې قصر وکړئ من الصلاة د لمانځه نه. که چېرته تاسې سفر کول نو په تاسې ګناه نشته چې تاسې په لمانځه کې قصر وکړئ. اگر شما سفر می کردید سر شما گناه نیست اگر شما صلات را قصر بکنید. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، ان خفتم کتاسی ویریدی ان یفتنکم الذین کفروا، چې په فتنه کې بم واچوي، په امتحان کې بم واچوي هغه کسان کوم چې کافران شوي. یعنی که تاسې د کافرانو له فتنې نه ویریدئ،
نو بیا په تاسې باندې باک نشته چې تاسې په لمانځه کې قصر وکړئ. یعنی اگر شما از فتنه کافرها می ترسیدید که کافرها ما را در فتنه و در امتحان و مصیبت نه اندازه در حالت سفر، پس گناه نیست که شما قصر صلات بکنید، بیا د لمانځه قصر کوئ. که تاسې ویرېدئ چې په دې سفر کې به م کافران فتنه کې واچوي، په مصیبت و په تکلیف کې به م خطا کړي، موږ ته به تکلیف ورسوي، نو بیا قصر الصلات کوئ. نو له دې آیت نه معلوم شو چې قصر الصلات دوه شرطه لري. یو شرط دا ده چې ته په سفر باندې روان یې، او بل شرط دا ده چې له تا سره ویره د کافرانو وي چې کافران به ما ته تکلیف ورسوي، نو بیا به ته قصر الصلات کوي. دا اول شرط په اول کې ذکر ده. و اذا ضربتم فی الارض، که تاسې سفر کول په ځمکه کې سفرم کول، نو په تاسې ګناه نشته چې تاسې د لمانځه قصر وکړئ. دا دویم شرط په اخیر کې ذکر ده. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، که تاسې ویرېدئ چې کافران به موږ په مصیبت کې واچوي. اگر شما می ترسیدید که کافران ما را در مصیبت می اندازه، نو بیا په تاسې ګناه نشته چې تاسې په لمانځه کې قصر وکړئ. ان الکافرین، یقینا دا کافران چې دي، کانو لکم، دا دي تاسو لره عدوا دشمنان، مبین ښکاره، دا تاسو ته ښکاره دشمنان. د کافرانو په دشمنی کې بالکل شک او شبه نسته ده، لکه لمر په شان د موږ ښکاره دشمنان دي. په دې باندې باید څوک دوکه نشي، د دې په خوږو خوږو خبرو باندې باید څوک غلط نشي. الله تعالی وایي چې دا د تاسې واضح ښکاره دشمنان دي، نو بس دي، الله تعالی دروغ نه وایي. په دې آیت کې یو سوال و جواب ده. کېدای شي دا سوال و جواب د تاسې ذهن ته راغلی، ځکه موږ وویل چې دا قصر الصلات دا څو شرطه لري؟ دوه شرطه. اول شرط د آیت په اول کې ذکر ده، او دویم شرط دا په اخیر کې ذکر ده. و اذا ضربتم فی الارض، کله چې په ځمکه کې سفر کول، نو په تاسې ګناه نشته. فلا جناح علیکم ان تقصروا من الصلات. دویم شرط دا ده ان خفتم، که تاسې ویرېدئ چې تاسې به په ویره کې واچوي هغه کسان، په مصیبت کې واچوي هغه کسان چې هغوی کافران شوي. نو له دې نه خو معلومیږي چې قصر الصلات به هلته کوو چې موږ په سفر کې یو او د کافرانو له فتنې او له مصیبت نه یریږو. نو که موږ په سفر کې وو او د کافرانو ویره نه وه، بیا به قصر الصلات نه کوو. دغه اعتراض د سړي ذهن ته راځي، دغه اعتراض بعینه د عمر تانو ذهن ته هم راغلی و. نبی علیه الصلاة والسلام وروسته چې مکه مکرمه فتح کړه، امن و امان راغی. په اتم کال مکه مکرمه فتح شوه. اتم، نهم، لسم، دا 3 کاله نبی علیه الصلاة والسلام په امن و په امان تیر کړل. هیڅ ویره ترس پې باندې نه و، خو سفرونه چې به کول قصر الصلات به کول. عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل، و یا رسول الله اوس موږ په امن و په امان کې یو، نو اوس ولې قصر الصلات کوو؟ الله تعالی خو ویل دي ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، که تاسې ویرېدئ چې هغه کسان چې کافران شوي دي هغه په مصیبت کې واچوي، نو بیا قصر الصلات کوئ. اوس خو موږ د کافرانو د ویرې د مصیبت ویره نه لرو، ځکه کفر خو نور ختم شو د مکې له فتح نه وروسته امن و امان راغی. د مسلم شریف حدیث ده، نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل، وایي هذه صدقة الله علیکم، وایي دا الله په تاسې یو صدقه کړې ده. 4 رکعاته لمونځ یې درته 2 رکعاته کو، فاقبلوا صدقته، د الله تعالی صدقه دا قبول کړي. یعنی که د دشمنانو د کافرانو د مصیبت د تکلیف ویره وي که نه وي، قصر الصلات کوي. نو دا آخري جز ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، دا نن سبا شرط نه ده. که د کافرانو د فتنې د مصیبت ویره وکه نه وه، ته که په سفر روان وې تا ته قصر الصلات جائز ده. دا قصر الصلات به سړی په څومره سفر کې کوي؟ دا به په دومره سفر کې کوي چې هغه تقریبا 85 کیلومتره مسافت وي. داسې نه چې ته له دې جې نه بورډ ته روان سې ته قصر الصلات کوې، یا کارخانو ته روان سې چې زه مسافر یم، نه دومره اندازه چې هغه تقریبا 85 کیلومتره وي، بیا به تو قصر الصلات کوې. نو قصر به په دومره اندازه سفر کې کوي چې هغه 85 کیلومتره وي، په دومره اندازه کې به تو قصر الصلات دا به کوي. خو دا په هغه صورت کې چې تا اراده د سفر کړي. مثال له دې جې نه ته ووایې
سیاره اسلام آباد ته ځم یا کابل ته ځم، داسې دې اراده وکړه، بیا به ته قصر الصلات کوې. داسې نه چې یو څو کسان ملګري انډیوالان ووځي وایي راځئ چې منظره وکړو، کاکونجي ته ځو، راځئ نوښار ته لاړ شو. نوښار ته چې لاړ شي بیا تر هغې پورې خو قصر نه کېږي، ځکه هغه خو ډېرې دا 40 کیلومتره به وي. نوښار ته چې لاړ شي بیا وایي راځئ اکوړي ته لاړ شو، اکوړي ته چې لاړ شي راځئ جانګیري ته لاړ شو، راځئ اټک ته لاړ شو، راځئ کیمرې ته لاړ شو، فلاني ته اسلام آباد ته ورسې، پنډۍ ته، لاهور ته، کراچي، دا به قصر نه کوي، ځکه دې خو له اول نه اراده نه وکړي، دا خواسې په منظره باندې روان ول. دا قصر به هغه څوک کوي چې ده له اول نه اراده کړي چې زه به فلاني ځای ته ځم او هغه له 15-80 کیلومتره مسافت وي. دا ښه. او راغلو په سفر کې سنت کول. سنت نبی علیه الصلاة والسلام په سفر کې د سبایي سنت یې کړي دي، د سبایي 2 رکعاته کړي، لا پرېږده قضایي هم راګرځولي. یو شپه نبی علیه الصلاة والسلام د شپې سفر وکړو، کله چې دا د پېشمني ټیم شو نور صحابه ورته ویل وایي دمه به جوړه کړو. بلال رضی الله تعالی عنه ته وویل وایي ته به موږ بیا لمانځه تراویح کړې د سبایي لمانځه ته. بلال رضی الله عنه یو پیردار وټاکل، نبی علیه الصلاة والسلام ټول صحابه ویده شول. بلال رضی الله عنه یو څو وخت تهجد وکړو، د پېشمني ټیم و تهجد و ټیم و تهجد چې وکړو وروسته خپل کوم بستره بار چې و هغې ته داسې کېنستل د لمر خاته پلو چې کله صبح صادق سي بس بیا به اذان وکړه. هغه داسې ناستو پسې ویده شو تر دې چې لمر راوختل ښه ټول ګرم کړل، نبی علیه الصلاة والسلام راویښ شو. اول ابوبکر صدیق رضی الله عنه راویښ شو، هغې په نبی علیه الصلاة والسلام غږ ونه کړو. بیا عمر رضی الله عنه راویښ شو، هغه په زوره وویل الله اکبر الله اکبر الله اکبر. بیا نبی علیه الصلاة والسلام راویښ شو. که ګورې لمر جګ راختلی و. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله راویښ شو هغه صحابه ورته ویل وایي خپل بارونه مارونه په سورلیو وتړئ او سورلۍ روان کړئ. دغه دره دغه خوړ ناوسې ده، دا وادي شیطان ده، ځکه دلته موږ له لمانځه نه ویده پاته شو. ښه وړاندې چې لاړل له دې درې و له دې خوړ نه بل ځای، هلته بیا بېرته له اسونو نه بارونه مارونه کوز کړل او دسونه یې وکړل او بیا یې لمنځونه په جمع وکړل. د سبایي فرض یې وکړو او سنت یې هم وکړو، په قضایي را وګرځول. نو د سبایي سنت به خامخا سړی کوي. هذا القیاس د ماسخین 2 رکعاته سنت دا هم ډېر مؤکد دي، دا به هم خامخا کوي. په دې نورو سننو کې فقها داسې وایي نبی علیه الصلاة والسلام کړي هم دي او پرېښودلي هم دي دا نور سنت. وایي نو هغه سړی ګوري که ملګري انډیوالان ټول د سره په دمه ول، کلار ناست ول، ډوډۍ یې خوړه، چای یې خوړل، نیمه ګینټه داسې کافي وخت یې تېرول، 1 ګینټه وخت یې تېرول، وایي بیا به ته خپل سنت وکړې. او که ملګري په تلوار ول، مثال ټول 20 منټه ټیم در کړی و د لمانځو د روټیو د اوداسه د هر څه، نو بیا بس فرض وکړه او نور سنت بیا مه کوه. سنت کولی شي بیا په سورلي په ګاډي کې هم وکړې. دا او راغلو فرض لمونځ دا په سورلي کې نه کېږي، سنت او نفل دا په سورلي کې کولی شي. فرض لمونځ به خامخا ګاډی ودرېږي په ځمکه به کوي. دا بعضې ډریوران هغه ګاډی نه ودرېږي چې څومره دا سورلي ورته شور ماشور جوړ. نو که بیا د لمانځه ټیم سو او د ګاډی نه ودرول بیا به فرض هم په ګاډي کې وکړې، خو چې کله بل ځای له ګاډي نه کوز شوې که ټیم پاته و لا قضا نه ولو بېرته به دا لمونځ را وګرځوې، او که ټیم وتلی و قضا شوی و بیا به قضایي را وګرځوې. ځکه فرض لمونځ به خامخا نبی علیه الصلاة والسلام په ځمکه کول، له سورلي له دې نه به ورته کوزېدو، نو هغه په سورلي باندې نه کېږي. واذا ضربتم او کله چې تاسو سفر کوئ په ځمکه کې، فلیس علیکم نو نشته تاسو باندې جناح ګناه ان تقصروا چې تاسې قصر وکئ من الصلاة د لمانځه نه، ان خفتم که تاسې ویرېدئ ان یفتنکم الذین چې فتنه کې به م واچوي، مصیبت په تکلیف کې به م واچوي هغه کسان کوم چې کافران سوي دي. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یقینا دا کافران چې دي دی تاسو ته عدوا دشمنان، مبینا ښکاره واضحه ښکاره دشمنان دي، یعنی دی په دشمنی کې تاسو ته هیڅ خفا او استتار پوشیدگی نسته، دشمنی بالکل واضحه. تر عمدی جی پوری بس. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. یا الله د قرآن کریم تفسیر و ترجمه په خپل حضور کې قبول و منظور که څه زیادت و نقصان له مخکې شوی یا الله ته موږ ته معافي وکړي، د دنیا او د آخرت سعادت هم نصیب کړي، د نیکو اعمالو توفیق هم نصیب کړي. یا الله دا بارانونه د خیر و د رحمت وګرځوي، یا الله د عذاب و د مصیبت مه ګرځوي. یا الله پر حاضر مجلس کې څوک مریضان ناروغان د صحت عافیت نصیب کړي، زموږ تاسو کورونو کې مشران کشران الله تعالی د صحت عافیت نصیب کړي. زموږ یو دوست ته دعا یې غوښتلې، دعا ورته وکړئ الله تعالی دې مریضانو ته صحت عافیت نصیب کړي، الله تعالی دې په مال کې په بچیانو کې په عباداتو و اطاعتو کې خیر و برکت واچوي. نور دې موږ تاسې شرعي حاجات الله تعالی دې له خپلو خزانو راته پوره کړي، الله تعالی هم دې د دنیا و آخرت سعادت نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر.